په افغانستان کې د جلغوزیو ترڅنګ چارمغز بل هغه وچه میوه ده چې ډیر شمیر مینوال لري. د پکتیا ولایت د ګرد څیړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او چارمغز پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو ترڅنګ د چارمغزو سږني حاصلات هم ډیر ښه او زیات شوي دي. چارمغز سږکال بیخي زیات شوي دي د حاصلات. تیر کال چې و لږ څه ښه ریټونه نرخونه یې بیخي ښه و، سږکال چې دي لږ لوړ تللي دي. چارمغز دی چې د وجود دپاره او د وینې د غوړ لپاره ډېر ګټور تمامیږي. ومې کتل ډېر په اسان قیمت سره ترلاسه کیږي. که چېرته دته نړیوال بازار پیدا شي د دې قیمت به ډېر لوړ شي. د پکتیا ولایت په ګرد څیړۍ ولسوالۍ کې چارمغز راټولونکي او پلورونکي وایي بهرنیو هیوادونو ته د چارمغزو صادرات کم دي او په دې برخه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. چارمغز مثلا د ښه چارمغز دی او ښه زیات هم دي او لکه ماته دی مخکې په راکام باندې اشکانه وځي خرڅولو مخکې چې و خرڅېدل وتل اوس دومره نه خرڅېږي، اوس یې په خوند اشکانه. مونږ لپاره دا باید وشي چې د نړیوال بازار جوړ شي بهر ملکو ته واستو. حکومت نه میږ د غوښتنه ده الول لور شي میخت لیار بروبر شي الول منطقه ته خلص شي دا خو میږ ډیره ګټه ده میخو دا سیول کا په کپس کې باندې وي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیریه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي چې اوس مهال د افغانستان چارمغز یو شمېر هیوادونو ته صادریږي، خو دوی لا هڅه کوي چې په صادراتو کې زیاتوالی راولي. چارمغز د جلغوزو په څنګ کې بل هغه تخمي وچه میوه ده چې نه تنها په پکتیا کې په مشرقي کې هم په لغمان او په ننګرهار او په کونړ کې په ډیره اندازه باندې خلک د ځنګلونو نه راوړي او لوی حاصلات دي. زمونږ بازار ورته لرو اوس روان دي، اما دا چې حاصل زیات شوی دی مارکیټ کې تقاضا کمه ده دی باندې هم موږ هم خبر یو، کوشش به وکړو چې مارکیټ ورته پیدا شي. په سویل ختیځ زون کې پکتیا ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال له غرونو څخه په زیاته اندازه چارمغز او جلغوزي راټولیږي، خو د دې زون د چارمغزو په پرتله بیا جلغوزي هغه میوه ده چې په نړیواله کچه شهرت لري او ډیری بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.